اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نن آخرنی درس د مفرداتو دی. د کاف د حرف نه. کاف د مرقق د حروفو څخه دی، باید باریک ویل شي. کاف کاف. په آخر کې چې کومه فا ده هغه هم باید واضح ویل شي. لام لام. د مد چې کی دا خو مې تاسو ته په جیم حرف کې تشریح کو چې په لام کې او کاف کې په دې حروفو کې حروف د مده دی، او په آخر کې چې کوم حرف دی لکه په کاف کې چې فا ده، په لام کې میم دی، هغه ساکن لري. نو هغه ساکن سبب د مد کی په دې خاطر حروف مد د لازمی مدو څخه دی، یعنی حرفی مدونه دي. بعضی خلک غلط تلفظ کوي په دې قسم. کاف لام. بیا په قرآن کریم کې موایي چې کاف ها یا عین صاد. غلط نه. کاف ها یا عین صاد. دلته کچیرې تلفظ صحیح زده شي نو په قرآن کریم کې هیڅ مشکل نه پیدا کیم. لام میم. اکثریت خلک لام وای، نو په قرآن کریم کې بیا وای چې الف لام میم. غلط نه. لام میم. نون نون. نون د یعنی د شندو د مابین د خالیګانه تلفظ کی. شند باید دسې ګول شي د نون په چې کله تلفظ کو، لکه مرغاوی خولې ته تاسو ګورئ چې ګول ده، په هغې قسم باید شندې ګول شي ترڅو صوت د غږ د حرف د نون د تلفظ په وخت کې د خالیګا د شندو نه راوځي، پوزې ته ولاړ نشي. د نون په نامه باندې یو سورت هم په قرآن کریم کې شته، سورة القلم. نون والقلم وما يسطرون. واو واو. اکثریت خلک واو واو ډیر زر ځان ته خلاص کی. نه. واو. ها ها ها. ضعیف ترین حرف په ټولو حروفو کې ها ده، یعنی آخري حصے د حلق نه تلفظ کی. اهتمام او توجه باید د حروف د تلفظ په وخت کې باید ډیر وي ترڅو حرف د بین ولاړ نشي، ورک نشي. دې حصے ډیر فرق دی. دا ډیر واضح ویل کی، وسط د حلق نه تلفظ کی. ح ح اح اح اح. او ده ها ها اه اه. ډیر ضعیفه ده. حمزه حمزه. بعضی کتابو کې راغلی چې امزه هم تلفظ کی، خو مشهوره حمزه ده، نو ځکه حمزه صحیح ده. یا یا یا. دا دواړه یا دي. بعضی خلک یې تلفظ کوي، نو یا یا. دواړه په قرآن کریم کې یعنی رسم الخط د قرآن کریم کې دواړه راغلي دي. نن درس ته همدې ځای کفایت کوي، ان شاء الله چې سبا به په دې باندې یو مرور، یو خلاص مرور وکړو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.